زموږ معاشره کې نن څونه کسان پریشان دي، څومره خفه دي. د دې لویه وجه څه ده؟ زه به تا ته یو نسخه ورښیم. که د دنیا کامیابي غواړې، که د رزق فراخي غواړې، او که د زړه سکون غواړې، که په کور کې د اتفاق او د اتحاد زندگی غواړې، که خپل اولاد پر هدایت باندې غواړې، که د آخرت کامیابي غواړې، که د دنیا او آخرت کامیابی په برخه کېدل غواړې، که جنتونه غواړې، که د الله رضا غواړې، او که د ژوند سمېدل غواړې، نو یو کار وکړه، د خپل قرآن سره تعلق جوړ کړه. هغه قرآن چې ستا په کور کې پروت دی، تا په ټکرانو کې پیچلی دی، دا فقط د ورځې 10 منټه راغله. که دې نه زده فقط 10 منټه یو پاو مولوي صاحب ته ورسه چې یو آیات را زده کړه، بیا ته خپل زندګي ته وګوره، ستا په زندګي کې څونه انقلاب راځي. په ډېر افسوس به وایم، د زړه د درده به وایم، نن زمانه کې که خواص دي که عوام دي، د قرآن عظیم شان سره تعلق ډېر کم سوی دی. قرآن ته موږ وخت نه ورکو، نه یې تلاوت ته وخت ورکو، نه د قرآن و زده کړې ته موږ وخت ورکو، نه اولاد د قرآن د زده کړې لپاره فارغه کوو. دا زموږ لویه زیاته بدبختي ده. او د مسلمان د کمزور کېدو، د مغلوب کېدو لویه وجه دا ده چې دا انسانان به په اخر د زمان کې خپل قرآن ته شا وګرځي. بدبختانه دا اوس معلومیږي. ځکه یو مثال زه درته وایم، موږ په کال کې خامخا یو موبایل بدلو. که یو موبایل په کال کې بدل نه کړو، په 2 کال کې خو هرو مرو بدلو. چارجران موږ په کال کې څو بدلو. لیکن ته ماته دا ثابت کړه ستا په کور کې چې کوم قرآن پروت دی، دا تا په 10 کال کې بدل کړي. موبایل خو موږ د دې وجې بدلو چې دا ډېر استعمال کو، دا دومره استعمال کو چې هغه د کثرت استعمال له وجې کمزوري سي، خپل سرعت د لاسه ورکړي، خپل تیزوالی د لاسه ورکړي. نو موږ مجبور اوسو چې د زیات سم موبایل کوشش کوو چې سرعت یې په حاله وي. په دې باندې موږ پیسې ورکو، په 100 روپۍ ورکو. یو موبایل په 1,00,000 روپۍ هم هغو، یو موبایل په 2 لکه هم هغو. دا چارجر چې ډېر استعمال سي، اخر دا تارونو سره وچ کېږي. نو بیا موږ ځو دوکان ته چارجر نوی کو. ته سوچ فکر وکړه، ستا په کور کې چې کم قرآن پروت دی، دا خو کاغذي ورقې دی، دا چې د ورځې یو وار سره اوړې، په کال کې خامخا دا ورقې ضعیفه کېږي، کمزورې کېږي. دا قرآن بدلېدل غواړي. لیکن ستا په کور کې چې تا ته په واده کې د خسرګنۍ د خوا، یا ستا په کور کې چې د کومې خوا قرآن راغلی دی، 8 کاله کېږي، در اوسه هغسې محفوظ په ټوکرانو کې پیچلی پروت دی. دا ولې؟ دا زموږ د قرآن سره تعلق کم دی. که زما او ستا د قرآن سره تعلق وای، د دې قرآن پاڼې به نن د ډېر اړولو څه ژړې وای، د دې قرآن پاڼې به د ډېرو ویلو څخه خامسي وای. لیکن نه دي سوي. موږ وخت نه لرو، ټوله ورځ په کاروبار اخته یو، ماښام چې راسو د موبایل نه یې فارغ، د شپې د 10 د 11 بجو پر په موبایل باندې اخته یو. زه سهار د لمانځه ته په ډېر خواري راکښېنو، یا څوک یې کوي نه، الله دې هدایت وکړي. تلاوت ته موږ څه خلاص، سوره یاسین ته موږ څه خلاص، نور د قرآن عظیم شان و زده کولو ته په معناو، په مفهومو، په مقصدو، په احکاماتو ځان پوهېدل چې دا د اسلام دپاره فرض دی، د مسلمان دپاره فرض دی، دا هغه ته موږ څه خلاص. ځکه ورځ تر بلې موږ مغلوبه کېږو، ورځ تر بله موږ کمزوري کېږو، ورځ تر بله زموږ په زندګي کې تنګي راځي، ورځ تر بله زموږ د زړو سکون ختم کېږي. تاسو قرآن وایاست، قرآن کې الله وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، د خدای په ذکر سره، د قرآن په تلاوت سره زړو ته اطمینان راځي. لیکن دا چې ما ورته په میاشتو نه راخیست، نو بیا به زموږ کامیابي چیرې چې ته یې په خپله نه وایې، ستا اولاد به چیرې بیا هدایت ته راسي. نو ما درته وویل که د اولاد هدایت غواړې، که د زندګي سکون غواړې، که کامیابي د دنیا و آخرت غواړې، که د رزق فراخي غواړې، دا قرآن تلاوت کوه. ځکه زموږ علما وایي کله چې سهار سړی راکښېنست، د سوره یاسین تلاوت یې وکړي، الله سبحانه وتعالی به دغه ورځ په ده باندې په خوشحالي تېرې کړي او د رزق په پراخي به پرې تېر کړي. لیکن ما ورته له خوبه نه خلاص. او عجبه خدا ده چې کوم شی در ټولو افضل دی، هغه ته موږ شا ګرځولی، کوم چې غیر افضل دی هغه ته موږ مخه ګرځولی. اوس د دنیا بغیر ژوند نه کېږي، صحیح دی.
د دنیا د ګټلو په وخت کې دنیا وګټه، پیسې وګټه، لیکن د آخرت لپاره کوشش وکړه، خپل اسلام دین زده کړه. قرآن کې الله سبحانه وتعالی موږ ته د دې ترغیب راکړی. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، په تاسو کې در ټولو غوره، در ټولو ښه دنیاداره نه دي، پیسهداره نه دي، هغه چې د سوشل میډیا د لارې نرمخې یا ځان سټارټ جوړ کړي هغه نه دي. د الله رسول فرمایي په تاسو کې د ټولو بهتر هغه دی چې قرآن خپله هم زده کړي او بیا یې بل ته د زده کولو کوشش وکړي. بل روایت کې راغلی افضلکم نو تاسو وګورئ ما او تا اولاد انګلیسي ورباندې زده کوو، انګلیش ماشوم هلک داسې انګلیش وایي سړی ورته حیران شي، اردو داسې وایي چې سړی ورته حیران شي، لیکن د هغه ماشوم په قرآن باندې خوله نسي وازولی. استغفر الله. موږ نن سبا د ځان د کامیابۍ راز او د ځان د پرمختګ سړي یا ځان په خپل پرمختللي کسانو کې راوستلو راز په دې کې ایښی دی چې انګلیش باید زموږ زده وي. هغه در ټولو ماډرنه دی، هغه در ټولو مخته سړی دی، هغه د ټولو پیشني سړی دی چې په خپلو خبرو کې د انګلیسي الفاظ یا د انګلیش الفاظ استعمالوي. استغفر الله. موږ د قرآن اصلاحات هیر کړل، انګلیش مو زده کړل. انګلیش زده کول عیب نه دی، خو زه درته وایم چې کوم مقصد دی هغه اول زده کړه، بیا انګلیش ته مخه کړه. د قرآن زده کړه پر تا فرض ده، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم. دومره علم چې ته روزمره زندگی په وکړې، لمونځ ښه په ادا کړې، که روژه و روژه ښه په ونیسې، که زکات و زکات سم ورکړې، که حج د بیت الله شریف ارکان پر ځای کړې، دا په هر مسلمان باندې فرض ده. لیکن تاسو به دا ویډیو لیدلې، هغه یو میډیا والا سړی دی چاته ګرځي ټیک ټاکران کې چا ډېر مخ دي، هغه ته وایي د پلانکي نبي نوم څه دی؟ دی وایي ولاکه. وایي زموږ نبي څوک دی؟ دی وایي ولاکه. سړي ته ډېر افسوس بده، مسلمان دی خپل نبي نه پېژني، مسلمان دی په ټیک ټاک کې دومره مهارت لري چې په میلیونو فولور لري، لیکن خپل نبي نه پېژني. دا څومره لویه بدبختي ده، دا څومره کمزوري ده زموږ، دا زموږ څونه کمزوري ده. موږ باید خپل دین قرآن او اسلام موږ وپېژنو، موږ په هغه باندې ځان وسوځو، موږ په هغه باندې ځان ستړي کړو. نن خو دا معاشره ده چې موږ قرآن یوازې د قاریانو بللی دی، یوازې مې د علماو بللی دی، یوازې مې د حافظانو بللی دی. ځکه په فاتحه کې زموږ یو کس یو توري یا یو آیات دوه آیات ویل ته نه یې آماده ویلی نه شي، ځکه د پلانکي مدرسې څخه قاریان راوله، د پلانکي مدرسې څخه پلانکي راوله. دا زموږ څومره لویه بدبختي ده. زموږ قرآن دی الله زموږ دپاره نازل کړی دی چې څوک یې زده کړي، پر یوه حرف باندې الله 10 نیکي ورکړي، پر درو حرف باندې الله 10 نیکي ورکړي. لیکن نور مرجعیت نه ده. که ما او تا ته څوک دا وایي چې قرآن زده کړه، که د یو زده کړي 10 کلدارې در کوم، که د دوه زده کړي 60 روپۍ در کوم، که د 3 حرف زده کړي 10 روپۍ، که سم په خدای شپه ورځ پر ځان باندې یې وکړي هغه پیسې لاسته راوړي. ځکه دا ظاهري ګټه ده، دا د آخرت ته یو باطني سودا ده، پټه سودا ده د الله سره. ځکه هر یو دې ته زړه موږ نه سکو. باید موږ په اولاد باندې قرآن زده کړو، مدرسو ته واستو. دا نه وایم چې عصري تعلیم منع دی، قطعا زه د دې خلاف نه یم. موږ چې څومره دیني تعلیم او زده کړو ته ضرورت لرو، دغومره موږ عصري زده کړو ته ضرورت لرو. موږ په معاشره کې ډاکټر ته ضرورت لرو، موږ په معاشره کې انجینر ته ضرورت لرو، موږ په معاشره کې ډېرو شیانو ته ضرورت لرو. په هر بخشش کې موږ په هر بخش کې باید موږ د ځان لپاره یو پیاوړی تکړه کس ولرو. لیکن دا هغه وخت چې موږ اول قرآن زده کړو، دا ټول د قرآن زده کولو څخه وروسته باید موږ وکړو. نو زموږ زمانه کې چې د چا اولاد انګلیش زده کړي، په کوټه کې د خلکو په مخ کې هغه په وایي ویډیو زده کې واخه زما زوی داسې ماشاءالله انګلیسي زده کړي، ته وګوره. لیکن افسوس هغه ماشوم چې په قرآن باندې ځان ستړي کړي دي، د هغوی د اعزاز دپاره یو وخت په کوټه کې په هغه ماشوم قرآن نه وویل شو. استغفر الله. دا زموږ د قرآن سره مینه ده. هغه ماشوم
چې ټوله ورځ د قرآن په زده کړې تېره کړل ماښام تا ته راغلی بابا زه تا ته قرآن وایم ته نور تېره شه د بزرګي زوه ته صبر ځکه د قرآن نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي القرآن حجة لك او عليك قرآن به د قیامت په ورځ پر تا دلیل وي یا ستا پر خلاف به دلیل وي پر تا دلیل دا معنی چې ای الله د زه تلاوتولم زما سره یې وفا کړې ده او ای الله زما په کې چې کوم احکاماتو په هغه عمل کړی دی ای الله زه پر ده دلیل یم الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة دا قرآن به شفاعت کی تا به د الله په حضور کې د الله سبحانه وتعالى په حضور کې ستا شفاعت کی لیکن او علیک یا بستا پر خلاف باندې دا قرآن دلیل چې خدای د محبت د داسې سره وو د موبایل سره وو د ټیک ټاک سره وو د دې سره وو قرآن په کور کې ورته پروت وو په ټوکرانو کې پیچلی وو په میاشتو یې نه راخځي کې راواخلي مچ پې کې بیرته تکشه شوی ای الله دته خپله سزا ورکړي زه د پر خلاف باندې دلیل نو که غواړې چې موږ دنیا و آخرت سم سي په زړه کې به سکون پیدا سي هغه وخت کامیابه کېدلی سي چې د قرآن سره مینه ولرئ د قرآن تلاوت وکړي د قرآن زده کړو ته وخت ورکړي فقط په ټول 24 غنټې کې 24 ساعته کې نیمه غنټه که نیمه غنټه نه یو پاو قرآن ته ورکړه کامیابه به